د چین د ګمرکونو د عمومي ادارې مسؤلینو خبر ورکړی چې د چین د خصوصي تصدیو د بهرنۍ سوداګرۍ اندازه په 2024 کال کې د 4.3 ټریلیون ینو ته رسیدلې چې د تیر کال په پرتله 8.3% زیاتوالی ښیي. شخصي تصدۍ د چین د ټول بهرني سوداګریز ارزښت 55.5% جوړوي چې سږکال یې ډېرې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي. د بهرنۍ پانګونې تصدۍ هم مثبت تمایل ښودلی دی. د وارداتو او صادراتو ټولیز ارزښت تیر کال 12.8 ټریلیون ینو ته رسیدلی چې د تیر کال په پرتله 1.5% زیاتوالی ښیي او د کال په دویمه نیمایي کې د لومړۍ نیمایي په پرتله 2.5% وده ګړندۍ شوې ده. بلخوا د چین د طبیعي سرچینو وزارت د چین د سمندري اقتصاد د ارقامو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې راغلی چې په 2024 میلادي کال کې د چین د سمندري اقتصاد غښتلی پرمختګ کړی او د چین د سمندري اقتصاد عمومي ارزښت په لومړي ځل له 10 ټریلیون ینو څخه زیات شوی دی. په راپور کې دغه راز راغلی چې په 2024 میلادي کال کې د چین د سمندري اقتصاد عمومي ارزښت 10 ټریلیون او 543.3 میلیارډ ینو ته رسیدلی چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 5.9% زیاتوالی ښیي. په 2024 کال کې د سمندري تولیدي صنعت د زیاتوالي اندازه 3 ټریلیون او 102.9 میلیارډ ین وه چې د چین د سمندري اقتصاد د عمومي ارزښت له 10% څخه زیاته برخه جوړوي.